لك جنة وكوثر لك كوكب وقمر لك جوهر وقمر. د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت په جامع عبدالسلام دینی مدرسه کې د فاضلانو درېیمې فراغت غونډې مراسم ترسره شول. په دغه مراسمو کې د مدرسې محتمم الحاج لوی پاسوال ملا عبدالحق اخوند همکار څخه علاوه د اسلامي امارت د کابینې یو شمېر استازو د هیواد مشهورو شیوخو کرامو علماء کرامو او د اسلامي امارت مسؤلینو او مجاهدینو ګډون درلود. یاد مراسم د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت ځانګړې عملیاتي قطعې په مسجد کې ترسره شول. لك باران وشبنم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. كوثر لك كوكب وقمر. آیا هغه خلق چې علم یې کړی او هغه خلق چې علم یې نه کړی دا برابر دي کنه دي سره؟ نه، دا خلق سره برابر نه دي. لك زمزم وحرا لك خلا لك المر. سړی سوچو کې د امام بخاری رحمت الله علیه و دغه الفاظ صرف چې ان اعمال بني آدم وقولهم توزن، د بني آدم عملونه او د هغوی اقوال وزن کېږي. زه وایم دا د نصیحت لپاره کفایت کوي. د بدري تکل د زړه درته یو ښکلې معما ده. بخاري بهتر کتاب دی، یو فیضان او ښکلا ده. عشق او مینه ترې ورېږي، یو له راز ډکه دنیا ده. بخاري بهتر کتاب دی، یو فیضان او ښکلا ده. بخاري بهتر کتاب دی، یو فیضان او ښکلا ده. لك زمزم وحرا لك خلا لك المر. الله تعالی علماء ته د پیغمبرانو علیهم السلام وراثت ورکو برخه کړي. دا ډېر لوی حیثیت او ډېر لوی مقام دی. خو د دې مقام بیا غوښتنې او تقاضې هم زیاتې وي. کله یو انسان سره علم نه وي، یو مسؤلیت چې بیا علم وي بل مسؤلیت. چا سره لږ علم دی د هغې به د لږ علم ذمه داري وي او د دې لږ علم جواب به وي. چا سره ډېر علم دی د ډېر علم ذمه دار دی او د ډېر علم جواب به وي. جنت لرم سودا نه د دوزخ لرم سودا، نه د جنت لرم سودا نه د دوزخ لرم سودا. زما سودا زما سودا ملاقات ستا رسول الله. چې د خدای د کتاب نه وروسته عظیم شان کتاب بخاري دی، نو معلومه شوه دا خبره چې دا مجلس هم په نسبت د بخاري باندې جوړ دی. دا همدغه شانته لوی مجلس دی لکه څنګه چې بخاري لوی کتاب دی. جمهوریت هغه د خلکو حکومت په خلکو باندې د خلکو لپاره، the government of the people by the people for the people. حکومت مردم بر مردم برای مردم. په جمهوریت کې حاکم هغه خلک دي. جمهوریت یو پارلمان جوړ کی، پارلمان بیا حلال ته حرام وایي، حرام ته حلال وایي، خلک دې مني. لکه 20 کاله دلته پارلمان فیصله کړې وه چې امریکایي، کاناډایي، استرالیایي، انګریزي دا 16 ځواکونه دي، د دې قتل حرام ده. طالب، مولا، قاری، مجاهد دا ترورستان دي، له دې نه محبسونه ډک کړي وو. دا فیصله قرآن نه ورکړي، دا حدیث نه ورکړي، دا دغه جمهوریت دغه پارلمان ورکړی. د طالب العلم په باره کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارک ډیر احادیث مبارکه داسې ویلي دي چې طالب العلم ته الله ډیر عظیم مقام ورکړی ده.
طالب العلم سے فائدہ باندې تیر سي الله تعالی لغو عذاب څو ورځې پورته کوي طالب العلم سره چې څوک معاملت وکړي الله تعالی هغه ته جنت ورکوي طالب العلم تر پښو لاندې ملایکې وزرونه غوړوي لکه جوهر او ګوهر ورته درود او سلام الله پاک لره دې حمد چې نن په یو ډېر شاندار مجلس کې ګډون لرو یقینا په دې خوشحاله یو چې نن زموږ په دې محفل کې مجاهدین هغه فارغ کېږي دستاربندي کې نو دا یو د خوشحالۍ ځای دی زموږ آرزو او ارمان هم دا و چې په مجاهدینو په مرکزو کې د علم مرکزونه جوړ سي او چې دا 20 کاله مجاهدین په جهاد اخته و مصروف و وخت یې نه درلودی فراغت یې نه درلودی نو نن زمینه برابره ده چې نن خپل مجاهدین په خپلو مرکزو کې هم خدمت وکړي هم په علمي محافلو کې شرکت وکړي الحمدلله دا 3 کاله کېږي چې په دې سلسله کې دلته په دغه قطعه کې ډېر مجاهدین فارغ شوه او الله پاک دې په آینده کې موږ ته ټول د توفیق راکړي چې دا سلسله جاري وساتو دا ستوري رالوېدلې له اسمان دي که دلته غوړېدلې دي ګلونه دا ښکلي عالمان د سپین قرآن دي که دا پوهر پیلې دي لالونه دا ښکلي عالمان د سپین قرآن دي که دا پوهر پیلې دي لالونه نن ورځ دستر باندې دا خوشحالي ده نن د دې مدرسې مبارکي ده دا لاره حسن داره جنت ده پر دې لار د نیک بختو قدمونه دا ستوري رالوېدلې له اسمان دي که دلته غوړېدلې دي ګلونه دا ښکلي عالمان د سپین قرآن دي که دا پوهر پیلې دي لالونه د چا چې په سینو کې سپین قرآن دی بلندې دی مقام بلندې شان دی همدا د جنت ستورو کاروان دی پوره سوله سپېڅلي دا ستوري رالوېدلې له اسمان دي که دلته غوړېدلې دي ګلونه دا ښکلي